نن سبا دا ځینې تعلیم یافته کسان دا روشنخیاله کسان چې په هر شي کې بحث مباحثه کوي، حالانکې د دین داسې خبرې چې د دوی په عقلونو کې نسي راکلل، زموږ په عقلونو کې نسي راکللی، زموږ د عقلونو څه وتلي دي، خو بیا هم پر هغه باندې بحث مباحثه کوي. نو کم څوک په بحث او په تحقیق کې د شریعت د حدودو څه وځي، نو هغه منع کول پکار دي، هغه راګرځول پکار دي، هغه نیول پکار دي چې د خپل عقل او دماغ دومره مه تیزوه چې د شریعت د حدودو څه ورتېر سي. ځکه تا ته چې د رب د طرفه څه کوم علم درکول سوی دا ډېر کم دی، دا د الله د کائنات احاطه نسي کولی، د دوی په فهم په سمج کې د الله کائنات او د مخلوقات نسي راکړلی. نو آیا هر ځای د خپل عقل آسان مځغلوه؟ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمای چې خلک به یو د بل څه پوښتنې کوي، در دې چې دا پوښتنې ولا کوي چې دا دنیا الله پیدا کړې ده، نو الله چا پیدا کړ؟ نو کله چې تاسې داسې څه خبره محسوسه کړي نو فوراً وایاست آمنت بالله ورسوله. بخاری شریف، مسلم شریف کې دا حدیث. داسې فکر او یا سوچ ته راځي یا څوک داسې خبره کوي او آمنت بالله ورسوله فوراً دا وایي، نو چې کوم شی ستا د عقل څخه بهر دی وتلی دی په هغه کې بیا د عقل آسان مځغلوي، ایمان به محفوظ وي، لیکن خبر به نه یاست ایمان به د لاسه ورکړي.